خبر د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی زمیر کاولوف په خپل تازه مرکه کې ویلي پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی فساد کاوه، خو طالبانو کې د فساد هیڅ بیلګه نشته. لاسته راوړنې یې بې شمېرې او د فساد پلویان هم نه دي. کاولوف په خپل روسي مرکه کې له طالبانو لاسته راوړنو یادونه نه ده کړې. په ورته وخت کې هغه زیاته کړې چې کابل کې د روسي سفارت مخې ته د وروستي چاودنې جزئیاتو لا روښانېدو لپاره د ازبکستان او استخباراتو له طالبانو سره مشترک کار پیل کړی دی. د کابلوف په خبره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت پر مخ خرابېدو دی او دغه چارو د طالبانو واکمني ننګوي. له افغانستان څخه د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی وتلو په ورځ په کابل کې د روسي سفارت خبر ورکړی چې ښاغلي غنی له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي، خو سیګار وروستی راپور ښودلی چې روسي سفارت تورنوي او بې اساسه دي. راپورونه له مخې د افغانستان د ګمرکونو ټول عایدات د طالبانو شخصي جیبونو ته ځي. مقرر په پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. پاسپورت پر اساس کې فساد اوج ته رسیدلی او د هیواد په د قانون غیر قانوني استخراج روان دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.